څوک دی چې د هغه پر سر تا زما سر راخستې ده؟ ملګری دې زه یم، انډیوال دې زه یم. ته ماته د پشپا او درکي صفتونه کوې؟ نه شرمېږې؟ ډوډۍ ما در کړې ده، روزلې ما یې، غټ کړې ما یې. ته راځې ما ته وایې چې روکي او پشپا دا غرونه، دا سیندونه، دا ټول وطن زما او ستا دی. ته به دغه پوه سه، روکي زما او ستا دښمن دی. روکي ما دا ته ګټه نسي رسولی. دا خبرې دې په مغزو کې ټایپ که. بل وارې خبره په خوله کې ونه ګرځئ او نه ده روکي پر برابر یا هم د پشپا پر برابر ما ته خبرې وکړې یا هم د نور هلکانو ته. پشپا په یاد یې چې داسې کسان دلته نسي راتللی. داسې کسان چې دلته راځي خپل سر به خوري، سر، که څه هم پشپا یا هم روکي. او بل واره کې د پلوي د دوی وکړله او یا دې خبرې او صفتونه دلته وکړله. ته به هم خپل سر خورې، پوه سوې؟ لاړ شه.